سر له سبا د یکشنبې په ورځ چې د مارچ د میاشتې د 15 نیټې سره برابره ده د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې ټول خصوصي مکتبونه او دولتي مکتبونه کالجونه او پوهنتونونه به د یو میاشت لپاره رخصت شي. خو دا چې دا به ولې رخصت کیږي نو دا به تاسو ته په نوې ویډیو کې واضح کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ دغه چینل ته که نوي راغلي یاست نو زموږ دا چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. ټول افغانستان کې خصوصي دولتي پوهنتونونه او ښوونځي د یوې میاشتې لپاره ځکه رخصت شول چې دلته د وبا مرض راګډ شوی دی او ډیر زر یو نه بل ته انتقالیږي او دا مرض زیاتره وخت په ګډه ګوڼه کې د یو نه بل ته انتقالیږي. نو د دې وبا مرض د ویرې د حکومت لخوا نه دغه پریکړه وشوه. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 11 تنو ته رسېدلی دی چې په هرات کې 6 کسان، سمنګان کې 3، بلخ کې 1 او کاپیسا کې هم یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. همدارنګه کرکټ بورډ هم اعلان کړی دی چې دوی به داخلي ټولې لوبې وځنډوي. نو دا اوس زموږ د نن ورځې راپور. امید لرم چې تاسو به خوښ شوی وي. ښه وخت ولرئ، ښه چارې.